یو چا پوښتنه کړې ده چې مفتي صاحب که چیرې یو انسان قسم واخلي او قسم وخوري په دې طریقه باندې چې فوراً بعده دستي ان شاء الله ورسره ووایي دا قسم صحیح دی او که نه دی صحیح. او بله مسله چې یو انسان خپلې زنانې له خپلې کور ولاته هغه ته طلاق ولره ورکړي او فوراً ورسره ووایي چې ان شاء الله دا طلاق صحیح دی او که نه دی. دوی مسلې سوې دغه شیر کول ډیر ضروری دي ځکه چې تاسو ته به دې فایده ورسیږي تاسو به دې معلومات وسی. ډیر خلک داسې دي چې هغه ناخبره دي نو تاسو در سره شیر کې یو دیني مسله ده الله تعالی تاسو ته اجر درکړي. نو که چیرې یو انسان قسم وخوري قسم واخلي په داسې طریقه باندې چې ما دې قسم وي زه به دا فلان کار کوم نو دستي ورسره ووایي چې ان شاء الله په هغه وخت کې بعد کې ان شاء الله وایي دا ته اعتبار نشته په هغه وخت کې وایي چې ان شاء الله نو دا قسم پر ده باندې نه اوړي دا قسم یې صحیح نسو. یعنی که چیرې بعد کې دی هغه کار نه وکړي هم دی حانس کېږي نه ده باندې قسم نه اوړي صحیح سلو یعنی دی د ګناه څخه خلاص. او بل که چیرې یو انسان خپلې زنانې ته خپل کور والا ته طلاق ولره ورکړي چې ته پر ما باندې طلاق یې او دستي فوراً ورسره ووایي چې ان شاء الله ته پر ما طلاق یې ان شاء الله نو دغه طلاق هم صحیح نه دی دغه طلاق هم نه واقع کیږي. خو طلاق لفظ د خولې څخه مه باسئ طلاق یو نازکه معامله ده دغه سره ډیر خیال کوئ. نو د ان شاء الله ویلو بیخي زیاتې فایدې دي بلکې قرآن کریم کې الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته د خپلې خبرې سره ان شاء الله وایه چې کله د یو کار کولو اراده سي هغه سره ان شاء الله ضرور وایه په دې کې برکات راځي.